عبادالله هم راغلي یو جنۍ با او په ټول کور کې سمه جوړه خاطرۍ با د ساجد په دې جنۍ باندې نظر شو او نظر سبو چې زړه پر هر شو دا جنۍ د ساجد تیره شوله خوښه او بس کتل به دې هلک ورته په مخه اور بل چپ کې بیا راست کې دا د کوم کلي دی د وړکي ما نظرګې وړې دا د کوم کلي دی د وړکي ما نظرګې وړې اور بل چپ کې بیا راست کې دا د کوم کلي دی د وړکي ما نظرګې وړې دا د کوم کلي دی د وړکي ما نظرګې وړې دی خبر نه دا چې ساجد یې لیونی کړو او د دې حسن سم لوګې اوس پیلنې کړو ساجد وکړلو تپوس د یو جنۍ نه او معلومات کوي د خپلې ګاونډۍ نه وایي دغه جنۍ څوک ده د کوم ځای ده او ګاونډۍ وایي دا ښه د معلوم ځای ده په موبایل کې بیا ساجد یې جوړ تصویر کړو او دې تصویر ساجد اخته د زړه په ویر کړو داسې وایي وخت تېرېږي ژوند کمیږي او دا ناپوهه خلک بیا هم نه پوهېږي دا جنۍ چې شوه خبر د دې کیسې نه او د ساجد د مینتوب د دې لانجې نه ساجد وایي تصویران دې راسر دي او په موبایل کې مې ویستلې درله ښه دي پرون نه معلومېدې رانه چېرته تللی وې اعتبار وکړه په خدای والله ډېر مې یادېدې اعتبار وکړه په خدای والله ډېر مې یادېدې پرون نه معلومېدې رانه چېرته تللی وې اعتبار وکړه په خدای والله ډېر مې یادېدې اعتبار وکړه په خدای والله ډېر مې یادېدې دا جنۍ په دې تصویر باندې خفه شوه او په ساجد ته د غوسې نه ډکه سره شوه دې جنۍ وې تصویران مې واپس راکړه او دا خفه زړګی خوشحاله نور زما کا ساجد وایي تصویران دې درکومه او دا ارمان دې لیونی پوره کومه خو یو ځل زما د مینې اقرار وکړه
اوسی په خندا او خوشالو کې او هلک صبر پسې وخوړ په سودو کې بیروخي د ګلو ګلو کار روزګار دی او څنګه کړې ته عثمان خیالي انکار دی دا کیسه به نوره ختمه په دې ځای